الله د مؤمنانو صفت ذکر کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله دغه په مخ کې الله تذکر وشي لزګونه ویلي وجلت قلوبهم لزګونه نرم شي لزګونه ورپی وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا او کله چې دغه په مخ کې د رب العالمین د کرام تلاوت وشي الله وي دغه ایمانونه ډیری ایمان به ال ډیر شي چې ته به سوچ وکړې چې سوچ وکړې کې ایمان به زړه ډیر شي رب العالمین د قران نازل کړي د دې لپاره دی چې پدې کې به سوچ کو پدې کې به تدبر کو او دې کې څه شک نشته چې د قران تلاوت چې د اوچت عبادت ته خدا غټ مقصد نه دی اصل مقصد د قران نازلولو څه دی پدې قران باندې ځان پوه کول پدې کې سوچ کول پدې کې تدبر کول تفکر کول او د دین حکمتونه راويست الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې را کوزي کړي غوره خبرې را کوزي کړي كتابا متشابها مثاني هغه کتاب چې بار بار ویل کېږي حکمتونه پکې دي فائدې پکې دي په پوخوالي کې ټول یو شان دي پرشتینوالي کې د ټول قران سره دی یو شان دي او بار بار ویل کېږي خو دې خبرې ته وکړه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کوم خلک چې خپل رب نه یریږي او دا قران ووري نو الله غونه بيزيك شي دا سرمني زګش ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله او بیا چې دا قران ووري نو دا سرمنه او دا زړونه د څه شي نرم شي وسوال الله غزلك چې یو ځکه الله وی غونه بيزيك شي سرمني زګش شي بل تر الله وی نرم شي د دې څه مطلب دی مطلب دې دا دی چې کله د عذاب آیت ووري نو غونه بي شي زکشي او کله چې د رحمت آیتونه ووري نو شي د زړونه سرمندر سي نرم شي د الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت ذکر کړي په دې قران کې ول لازم که سوچ دی کو ته حیران پاتې شي بده کې چې کوم حکمتونه کوم فائدې پرتی په دې کې چې کوم خوږی خبرې پرتی د دې قران دومره زور دی دومره زور الله سبحانه وتعالى سوي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كثرت من نازل كده ده قرآن بسباني بغرباني لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نو ده غرب ريزه شيء خدا انسان دي چې ته په ځبانه اثر نه کوي قرآن آیتونو ته وایي ګور الله په دې کې وجدا کار حرام دی ګور الله وجدا کار صحیح نه ګور الله وجدا سی وکړه په باندې اثر نه کوي او غر څومره غټ مخلوق ته الله کې د قرآن ما په دې نازل کړی دی بریزه شي د قرآن په باندې اثر نه کوي او په دې غر باندې به د قرآن چې نه دي سي اثر وکړي نو په دې قرآن کې څه پکار دی سوچ پکار کله چې قرآن وې د زړه ژوندې ساته او د زړه په دغه مجلس کې ساته بکم کې چې د بدن خبره زنه کوم په ډیر وخت کې ګوره بدن د سړی سړی خوځل نه وي اوس موږ په دې مبارک مجلس کې نه ان شاء الله دلته بر ټول چې نه سیده به د زړه سره نه شي خو دې یو کس پکې کې دي چې بدن زمونږ سره دی او زړه چې نه د بچو سره دی زړه په پاکستان کې دی زړه په مزدوري کې دی زړه د سحر سوچ کې دی چې سحر له مریض څنګه ټمه پلاني ته وسیم سم نه نو دا خلک د قران نه فائدہ غستې شي چې زړه ژوندې او زړه په ټیم حاضري او وګي خبرې ته خو دی الله په قران کې سوي ان فی ذلک لذکرى یقینا په قران کې نصیحت ته لمن کان له قلب د چا چې زړه خدای چا شتي هم ته د چا چې ژوندې زړه او القى السمع او وګي خو دی او هو شهید او حاضري په مجلس کې چې د درې خبرې بچا کې وي نه دی به د نصیحت نه او د قران نه فائدہ واخلي امام ابن القيم رحمه الله وي الناس ثلاثه خلق بدري قسم دي طول خلق بدري قسم دي اولني رجل قلبه ميت ها بالکل اجلسه دي مړته بالکل بجره کې حرکت نشته فذلك الذي لا قلب له امام ابن القيم ده خبر لنډه ختم کړو ده خو سره زړه نشته نو ده سیټ تک
بالکل زړه مړ دی غریب دی هېڅ نه دی دې سایډ ته کوي بالکل. دویم څه دی رجل له قلب یو سړی دی د هغه زړه شتي حی ژوندی هم دی مستعد تیار هم دی خبرې ته ډېر ویښ زړی دی سوچ پې هم کوي خو مسله پکې دا دی چې غوږ نه ایږدي په دې کې هم مرض دی د الله ایتونه چې کله ویله کېږي دین خبره کېږي نو دې غوږ نه ایږدي نور زړی څه دی زړی شتي ژوندی دی دې دویمه درجه کې دی خو دې هم څه فایده نشي اخیستی که نه زړه خو زما ژوندی دی په دې زړه به سوچ کوم که نه نو چې یوه خبره زه اورم نو سوچ به څنګه وکړم دا سوچ د اورېدو نه مخکې راځي که اورېدو نه وروسته دی که نه نو دا زړه خو د دې ژوندی دی خو څه اورېدلي نه دي چې په هغې باندې سوچ وکړي دا دویم کس دی. دریم کس دی چې دا ټول اوچت دی رجل یو هغه سړی دی چې قلبه حی زړی څه دی ژوندی دی مستعد تیار دی هر څه ته سوچ پې هم کوي او دا پکې دی چې غوږ هم ایږدي خبرې ته غوږ ایږدي نو دا هغه انسان دی چې دی د آیتونو نه فایده د اخیستی شي. کتاب انزلناه الیک مبارک دا کتاب الله وایي موږ نازل کړی دی مبارک کتاب دی مبارک برکتونه والی د صحیح د برکتونه والی د ښکلی غلاف بوله جوړ کړي رېخم د کپړو نه ها کې به یې دوباره لکه چې برکتي د کور کې به صحیح برکت به کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب مبارک کتاب دی تعویذ کې به واچو برکتي دی کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره وکړو د ګاډي پرې سیجبوړې کړي اکسیډنټ به نه کېږي برکتي کتاب کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره وکړو په ختم کې وایه ډوډۍ ګانې به میلاوي برکتي کتاب خېټه خو به دې غوړی که نه کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب دی سو سره کو ښکلوئ او بیا یې کېږده نور ورسره څه ونه کړي ګورئ صرف ښکلوه برکتي دی دا خو د خلکو خبرې دي چې داسې وکړه او داسې وکړه داسې وکړه الله څه وایي الله وایي کتاب ما نازل کړی مبارک کتاب دی یا الله ولي ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب وایي چې دې آیتونو کې تاسو سوچ وکړئ او د دې نه نصیحت واخلئ خاص کر د عقل خاوندان الله یاد کړي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله دا خلک ولې په قرآن کې سوچ نه کوي ګوره په دې زړونو ټالې پرتې دي په قرآن کې سوچ کوه الله په قرآن کې بعض مثالونه ذکر کړي نو بیا به هغې نه بعد څه وي دي مثالونه به ډېره خوږه خبره کوي الله وتلك الأمثال نضربها للناس الله دا مثالونه زه ذکر کوم د خلکو دپاره چې د خلکو ته دا خبره څه شي واضح شي اوس ګوره مثال ګوره ذکر د ټولو خلکو دپاره للناس مخکې وما يعقلها إلا العالمون خو په دې مثالونو باندې الله وایي پوه خلک پوهېږي ذکر خو د ټولو دپاره دي خو ټول پې پوهېږي نه ټول پې نه پوهېږي بعض خلک دي ډېر اوچت ذهن والی او هغه به د قرآن کې سوچ کې الله هغوی په دې مثال پوهېږي دا ټول خلک پې نه پوهېږي صرف دا اورېدو سره سړی په خبره نه پوهېږي د هغې سره سوچ کې په خبره کې اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها وایي د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري بالکل داسې وو لکه څنګه چې الله په قرآن کې ذکر کړي چې کله به د هغوی په مخکې آیتونه ویلی کېدو د هغوی د سترګو نه به اوښکې روانې وي د هغوی نه په هغو باندې ذکر شي عایشه رضی الله عنها چې کله ورته رسول صلی الله علیه وسلم ووایي په هغه مرض کې په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی چې مروا ابا بکر فلیصلي بالناس ابو بکر ته ووایي چې مخکې شي جمع وکړي وإن أبا بكر رجل رقيق یو روایت کې راځي اسیف او ډېر جاړي په یو روایت کې دا الفاظ راځي کان ابو بکر صدیق رجلا بکا ډېر سخت به جړل لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن د سترګې به د هغه په طاقت کې بیا نه وي کله چې هغه چې قرآن به شروع کړي د سترګو به بیده شروع کړو دا ستاسو څه خیال دی چې ابوبکر صدیق هسې لګیا دی ځکه د سترګو نه اوښکې به وي سوچ کوي عمر رضی الله عنه هغه د شپې ګرځېدو کله چې خلیفه و یو شپه راوتی و د یو کور نه تلاوت راتو نو هغه داسې غوږ کېښود چې کور کم تلاوت کړي نو هغه سورة الطور کې لګیا والطور تلاوت کو دې آیت ته راورسېد ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع یقینا الله وی ستا د رب چې کوم عذاب دی دا به راځي او څوک یې لرې کولی نه شي الله وی
عمر رضی دروازې سره کېناستو په جړا شو نو بیا کور ته لاړ نو یو میاشت ناجوړو خلک به یې تپوس لګځو صرف درې دوه ایتونو دراسه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع امیر المؤمنین یو میاشت ناجوړو سوچ کېو چې دا به څه کېږي نه که دا عذاب په موږ باندې راشي نو دا خو هغه سوچ وکړو ځکه خو داسې وي موږ دا ایتونه څو پېرې ویلي دا به موږ ویلي که نه به ویلي تاسو دا ایتونه ویلي که نه چې داسې که ولاړ یې چې الله وایي چې زما د عذاب به لازم راځي نه داسې نه چې به ما راشي چې ته ولاړ یې داسې کې ما له من دافع څوک یې لرې کولی نه شي چې د سوچ د داسې کړی دی چې زما نه به د عذاب څنګه لرې کېږي